غم دی ورسره چې زه ولې کته رالم دغه شان چې چا کې جذبه د دین د زده کولو او د یادولو نو هغه په دې خفه کېږي او غمجنه کېږي چې ولې د الله د دین زما په دې ذهن کې نه کېږي اخر سی چل دی او الله چا سره ظلم خو نه کوي که نه الله چا سره ظلم کوي ظلم نه کوي نو خپل ځان ته وګوره چې ولې تا ته د دین نه یادېږي نو دا ډېرې ښایسته دعاګانې خبره مې دا کوله که دا تاسو یادې کوئ او زده یې کوئ او ځان پرې پوه کوئ نو ډېرې فایدهمنې دعاګانې دي پنځمه دعا یې راوړې ده ربنا اتمم لنا نورنا ای ربا زمونږه پوره وساتې یا پوره کې موږ لره رڼا زمونږه واغفر لنا او بخښنه وکړې موږ ته دا دعا که څه ما تېر شوي درس کې هم بیان کړې وه ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا پوره کې رڼا زمونږه بیان شوی وه کم وخت کې دا ویله کېږي پل صراط باندې چې کله مؤمنان تېرېږي بارک الله فیک نو دا عام هم ته ویلی شي یا الله ما ته رڼا یې پوره کړه رڼا رڼا د ایمان رڼا د قرآن رڼا د هدایت واغفر لنا او موږ ته بخښنه وکړه انک علی کل شیء قدیر ته په هر شي باندې قادر شپږمه دعا رب اغفر لی ولوالدی دا دیزی پوری دعا ده و اسی دا آیت پوری راوڑه ده دا آیت چی ده سورة نوح کی ده اتشتم نمبر آیت ته رب اغفر لی ولوالدی سمره خیسته دعا ده او سمره لنده ده کنه اگده ده سه ده سه دعا ده ما کدام تاسو ته خوږ وړي وي ټکی رب اغفر لي ولوالدي اے رب زما بخنو کې ماته او مور او پلار زما ته او چې دا الله قبول کړ او ته وبخلې او ستا پلار مو بخو ستا مور مو سکند پینه لګي ورخه سکند رب اغفر لي ولوالدي او زیات نه دي سکند په ولګي دا څومره دعاګانې چې نن مو خوې کنه دیزی پوری دا تاسو نه ټوټل چې وایي دا کمی چې دیزی پوری ما ته وکړي چې ټوټل وایي او ښه په زیر زبر سره وایي نو 15 منټه به درنه وایي ښه جوختې جوختې چې وایي په سوچ سره او په فکر سره 15 منټه به درنه وایي نو ستا که فیسبوک 2 غنټې او 4 غنټې چې ورته پروت دی هغې نه دا ښه نه هلته دې پیسې هم ولګولي عزت هم کېدی چې خپل خراب کړي ایمان به هم کېدی چې خراب کړي نظر دیم خراب کو بدن دیم خراب کو تعلقات دیم خراب شو تا څه فایده وکړه او فایده په نسبت د نقصان لګه ده دلته نقصان شته او څه ته نه ولګېدو سبحان الله دا جنت الله موږ له په معمولي خبره باندې راکوي او موږ یې کوشش نه کوو او دا جهنم ګورې په پیسو باندې علي او دې هسې جنت ته نه ځي لکه اوس ته دا دعاګانې وایي تا ته جنت میلاویږي 100 روپۍ به لګي څومره وخت لګي هېڅ هم نه لګي یعنې 15 منټه څه شی دی 2 منټه څه شی دی تا ته به جنت میلاویږي د الله رضا میلاوي ها یو سړی فحاشي ګوري پیسې لګوي بدن لګوي وخت ورکوي نظر خرابوي صحت خرابوي تعلقات خرابوي دې ټولو تاوانونو دا خو پرېږده دا واړه تاوانونه آخرت کې جهنم دا هر څه دی کوي خو چې صرف دې د الله د نافرماني وکړي جهنم ته هم غاړه ایښودې له خو دا کار کول غواړي او تاوان پکې څومره دی اوس دا کار وګوره معمولي کار دی او هېڅ پې هم نه لګي او شیطان موږ ته ګران کړی دی رب اغفر لي ولوالدي او صرف ستا دپاره دعا نه ده که نه چا دپاره پکې راله مور پلار دپاره هم راله او د هغې باره کې مخکې خبره شوې لاندې لیکلي دي وي دا دعا نوح علیه السلام کړې وه دا ډېرې ښایستې دعاګانې دي ولې ښایستې دي ځکه چې یعنې صرف دا کافي ده چې الله را نقل کړي دي په قرآن کې او چې بیا ته دا پته ولګي چې دا د پیغمبرانو په ژبه راغلي دعا ده او د نیکانو خلکو لکه دا نوح علیه السلام دا دعا غوښتې وه ای الله ما وبخه او زما مور پلار وبخه وما دعای راوړي د مدقه د ګناهونو د بخښنې دپاره سورة الاعراف کې ده آیت نمبر 51 انت ولینا فاغفر لنا وارحمنا ای الله ته زموږ مددګاري نو بخښنه وکړه موږ ته او رحم وکړه په موږ باندې وانت خیر الغافرین او ته غوره بخونکی دیزې پورې دعا ده
مخکې آیت یې ورسره پوره کړی دی که ته ورسره دا مخکې دعا ووایې دې کې هم څه حرج نشته واکتب لنا فی هذه الدنیا حسنه وفي الاخره یا الله موږ له په دنیا کې هم ښه ژوند راکړه او په آخرت کې هم ښایسته ژوند راکړه خو د ګناهونو د بخښنې دپاره د اولنی آیت ته 155 انت ولینا یا الله ته زموږ مددګار یې ته زموږ مولای ته زموږ الهي فاغفر لنا نو موږ ته بخښنه وکړه وارحمنا او موږ باندې رحم وکړه وانت خیر الغافرین او ته غوره بخښونکی اتمه دعا یې راوړې ده سورة القصص کې ده 14 نمبر آیت دا دعا د موسی علیه السلام ده موسی علیه السلام دا دعا غوښتې وه رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی ډېره ښایسته دعا ده او ډېره لنډه دعا ده او ډېر څه پکې د الله نه غوښتی شوي دي رب انی ظلمت نفسی ای ربه زما یقینا ما ظلم کړی دی د خپل ځان سره فاغفر لی نو ما ته بخښنه وکړه اقرار د الله په مخ کې د دې چې ما ظلم کړی دی او عجزي د الله په مخ کې رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی یا الله ما ځان سره ظلم کړی نو ما ته بخښنه وکړه دا دعا موسی علیه السلام د الله نه غوښتلی وه او سورة القصص کې الله را نقل کړې ده آیت نمبر 14 کې نهمه دعا یې راوړې د سورة البقره کې ده سمعنا واطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير دا د مؤمنانو شان دی چې دوی دا وایي سمعنا واطعنا واورېده موږ او تابعداري وکړه موږ دا د مؤمن شان دی لږ ساعت مخکې ما ووایي که نه چې مؤمنان صرف اورېدو والا نه دي مؤمنان صرف اورېدو والا نه دي که ما وایي چې سړی داسې ناستي تا ته اوري بس په دې باندې کار ختم شو اورېدونه باید څه دي عمل کول دی او دا ګران دي دا عمل د اورېدو نه ګران دي اورېده اسان دي اورېده خو ډېر اوري عمل پې لږ خلک کوي مؤمنان چې کله دوی ته د الله او د الله د پیغمبر خبره وشي نو دوی وایي سمعنا واطعنا موږ واورېده او موږ پې عمل وکړو موږ یې تابعداري کوو غفرانک ربنا ای ربه زمونږه موږ ستا بخښنه غواړو غفرانک ربنا بخښنه غواړو موږه ای ربه تانا و الیک المصیر او خاص ستا طرف ته زموږ را ګرځېدل دي نو څومره اسانه دعا ده که نه ګرانه ده اسانه ده دلته د دې مزدورو دپاره چې کم عربي تاسو یې زده کړي ده او کم ټکي مې زده کړي دي زه چې د هغې نه به دا ګران نه وي دا خو قرآن دی دا سړي ته ډېر په اسانه یادېږي او بل دا دین دی دې سره یو دیني جذبه وي دې سره یو دیني شوق وي خو چې د چا ورسره وي نو دې یادول ډېر اسان دي ګران کار نه دی ښه بیا د هغې نه باندې بل قسم دعا راوړی وي د ظالمانو نه د نجات دپاره دعا د ظالمانو نه د نجات دپاره دعا لکه یو سړی داسې ځای کې